له تېرو شاوخوا 2 کلونو راهیسې کرونا وایرس ټوله نړۍ دپاره یو لوی سردردی ګرځېدلی و. که څه هم له کرونا څخه اوس نړۍ بیرته عادي حالت ته راګرځېدل ده او تر ډېره پورې دغه وایرس کنټرول شوی دی، خو دغه وایرس ډېر زیات خلک په کورونو کې بند ساتلي او د ډېرو زیاتو خلکو ژوند یې واخیست. اوس تازه یو بل نوی وایرس را پیدا شوی دی چې د نړۍ لپاره یې سرخوږی جوړ کړی دی. دا وایرس څه ډول دی؟ دا وایرس څومره خطرناک دی؟ د وایرس نښې نښانې څه دي؟ دا وایرس په کومو هیوادونو کې خپور شوی دی؟ دا او داسې نور ډېر معلومات در سره په دې ویډیو کې شریکوم. د کرونا د خطرناک وایرس څخه وروسته اوس تازه د منی پاس یا منکی پاکس په نوم یو بل وایرس په نړۍ کې د خپرېدو په حال کې دی چې له افریقا وروسته په اروپایي او امریکایي هیوادونو کې هم په دغه وایرس باندې یو شمېر خلک اخته شوي دي. د کرونا وایرس چې ټوله نړۍ له ستر خطر سره مخ کړې وه او د اوږدې مودې لپاره یې خلک په کورونو کې بند ساتلي وو، له ډېرې خلکو څخه یې ژوند واخیست. اوس په نړۍ کې یو بل وایرس د خپرېدو په حال کې دی چې د روغتیا نړیوال سازمان یې په اړه اندېښنه ښکاره کړې ده. که څه هم د منکی پاکس وایرس هر کال د افریقا په ځینو هیوادونو کې خپرېږي، خو سږ کال یې کچه ډېره ده او د خطر خبره دا هم ده چې سږ کال د نورو کلونو په پرتله دا وایرس په اروپا او امریکا کې هم ډېر خپور شوی دی. په مخکینیو کلونو کې یوازې هغه خلک په دغه وایرس اخته شوي وو چې هغوی کوم داسې افریقایي هیواد ته سفر کړی و چې هلته به دا وایرس خپور شوی و. خو اوس ویل کېږي چې حالت یو څه بدل دی او په دې اړه لا هم څېړنې کېږي او معلومات راغونډول کېږي. د روغتیا نړیوال سازمان په یوه خبرپاڼه کې ویلي دي چې تر اوسه پورې په 14 هیوادونو کې د منکی پاکس وایرس 200 پیښې ثبت شوي دي. په دغه هیوادونو کې استرالیا، بلجیم، کاناډا، جرمني، ایټالیا، نیدرلینډ، پرتګال، سپین، سویډن، بریتانیا او امریکا او نور شامل دي. د روغتیا نړیوال سازمان په دې اړه اندېښنه ښکاره کړې ده چې دا وایرس نور هم زیات خپرېدی شي او هغه هیوادونه چې اوس پکې دا وایرس خپرېږي دوی څار کوي او په راتلونکو ورځو کې به په دې اړه خپل وړاندیزونه او لارښوونې هم له خلکو سره شریکې کړي. دوی همداراز وایي چې دا وایرس مخکې د ځناورو څخه انسانانو ته انتقالېده، خو اوس له یو انسان څخه بل انسان ته انتقالېږي. نو باید چې په خپل شاوخوا خلکو باندې نظر وساتئ. دا هم معلومه شوې ده چې دا ناروغي د جنسي اړیکو له لارې هم له یو انسان څخه بل انسان ته انتقالېږي. دوی وایي چې د روغتیا پالانو یوې نړیوالې کمیټې د ویډیویي کنفرانس له لارې د دغه وایرس په اړه خبرې هم کړي دي او په دې اړه یې بحث کړی دی چې د وایرس په اړه څه ډول څېړنې ترسره شي او همداراز خلکو ته کوم ډول معلومات ورکړل شي او دا چې د وایرس څه ډول خپرېږي. د امریکا ولسمشر جو بایډن هم د دغه نوي وایرس په امریکا کې په خپرېدو اندېښنه څرګنده کړې ده او خلکو ته یې ویل دي که دا وایرس په چټکۍ سره خپور شي نو تاوان به واړوي. هغه وایي ما ته تر اوسه پورې د دغه وایرس د خطر د کچې په اړه معلومات نه دي راکړل شوي، خو د دغه وایرس خپرېدل د اندېښنې وړ خبره ده او موږ باید د دې وایرس د خپرېدو مخه ونیسو. د بریتانیې لومړی وزیر بوریس جانسن هم په خپلو خبرو کې همدا ډول څرګندونې کړي دي. هغه وایي چې منکی پاکس تر اوسه پورې خطرناک نه دی ثابت شوی. موږ د دغه وایرس خپرېدل دقیق څارو او روغتیا پالان مو له هر څه نه په وخت خبروي ترڅو په وخت دغه وایرس مخه ونیسو. دا وایرس نوی نه دی خو اوس یو څه خطر زیات شوی دی. په لومړي ځل په 1980 کال کې د افریقې په کانګو هیواد کې یو ماشوم په دغه وایرس باندې اخته شوی و. خو دې ته د منکی پاکس نوم ځکه ورکړل شوی دی چې په 1958 کال کې 2 بیزوګانې هم په دې اخته شوي وي. هغه مهال چې ډاکټرانو په دغه بیزوګانو تجربې کولې په دغه وایرس اخته شوي وي. دا وایرس د پاکس واریډای کورنۍ سره اړه لري چې د وایرسونو دا کورنۍ په اصل کې په 2 برخو ویشل شوې ده چې په دغه کورنۍ کې ټول 3 اتیا بڼې لرونکي وایرسونه دي او دا له ځناورو څخه انسانانو ته انتقالېږي. د وایرسونو په دغه کورنۍ کې د منکی پاکس ترڅنګ د اسمال پاکس په نوم یو بل وایرس هم دی چې ننکۍ یا چیچک هم ورته ویل کېږي او دا دواړه وایرسونه تقریبا یو ډول دي. نښې او علامې هم یو بل ته ورته دي. د منکی پاکس وایرس په افریقا کې پیدا شوی دی. اوس مهال یې 2 بڼې موجودې دي. یوه بڼه یې په لویدیځه افریقا کې او دویمه بڼه یې بیا د منځني افریقا په هیوادونو کې را پیدا شوې ده. تر اوسه پورې دا نه ده معلومه شوې چې دا وایرس د کوم ځناور څخه انسان ته انتقالېږي، خو داسې احتمال شته ده چې دا وایرس به د افریقایي موږکانو لخوا انسانانو ته انتقال شوی وي. دا وایرس هم دغه وایرسونو څخه ده چې له انسان څخه بل انسان ته انتقالېږي. په امریکا کې د معلوماتو له مخې چې د دې وایرس د خپرېدو کچه د 3.3 څخه نیولې بیا ان تر 10 سلنې پورې ده. که چېرته په کوم کس کې د دغه وایرس نښې راښکاره شي نو پکار ده چې د 21 ورځو لپاره ځان کرنټین کړي. د روغتیا نړیوال سازمان د دې وایرس د نښو نښانو په اړه وایي چې د دې وایرس نښې نښانې هم د اسمال پاکس وایرس نښو نښانو ته ورته دي، خو کچه یې تر هغې کمه ده. دا نښې نښانې په 2 اونیو کې په انسان کې راښکاره کېږي. لومړی د انسان په سر درد کېږي، بیا پرې تبه راځي او ساه یې ګډه وډه کېږي او له هغه وروسته یې په بدن باندې د کوچنۍ دانې راخیږي. د ناروغۍ کچې ته په کتلو سره د دانو په سایز کې هم توپیر وي او خارښت هم پرې راتللی شي. د روغتیا نړیوال سازمان د یو راپور له مخې د منکی پاکس هغه بڼه چې په لویدیځه افریقا کې موندل شوې ده د مړینې کچه یې کمه ده، خو هغه بڼه چې په منځنۍ افریقا کې ده نو د هغې د مړینې کچه ډېره ده. یعنې د لویدیځې افریقا وایرس 3.6 سلنه او د منځنۍ افریقا وایرس 10.6 سلنه د مړینې
کچه لري. د منکی پاکس وایرس یا ناروغۍ لپاره تر اوسه پورې کوم ځانګړي درمل نه دي جوړ شوي، خو د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې دا هم د اسمال پاکس غوندې ناروغي ده او د همدغه ناروغۍ لپاره جوړ شوی واکسین د دې وایرس لپاره هم ګټور دي. همداراز د MVA-BN واکسین هم ګټور دي. یو بل درمل هم دغه وایرس مخنیوي کولی شي. دا هغه درمل او واکسین دي چې د اسمال پاکس چیچک یا ننکۍ لپاره منل شوي درمل دي، خو که چیرته دا وایرس نور هم زیات په نړۍ کې خپور شي نو ښایي درمل او واکسین پیدا کېدل ورته ګران شي. د دې وایرس څخه د خپل ځان د ساتلو لپاره هم د کرونا وایرس غوندې ځانونه ساتل کېدی شي. که چیرته تاسې د کوم ځنګلي ځناور خواته ورځئ نو ماسک او دستانې وکاروئ او د پاکۍ ډېر خیال وساتئ. که ستاسې شاوخوا څوک په دغه وایرس اخته شوی وي نو ځان ترې وساتئ. که نه د هغه خواله د ورتګ یا لیدلو پر مهال ماسک او دستانې وکاروئ او له لیدلو وروسته بیا لاسونه او مخ پاک ووینځئ. هغه څوک چې په دغه وایرس اخته شوی وي باید ځان کرنټین کړي او دغه کس لخوا استعمال شوي شیان باید پاک ووینځل شي او یا ضایع شي. که د کوم هیواد له سفر وروسته مو بدن خارښت کوي او یا مو تبه وي نو ژر تر ژره ډاکټر ته ورشئ. کوم هیوادونو کې چې دغه وایرس خپور شوی دی هغه هیوادونو ته د سفر پر مهال د ناروغو ځناورو څخه ځان لرې وساتئ او د ځنګلي ځناورو د غوښې له خوړلو څخه ډډه وکړئ. خدای دې وکړي چې لکه د کرونا وایرس په څیر دا وایرس خپور نه شي او په وخت کې په ټوله نړۍ کې مخه ونیول شي چې یو ځل بیا خلک د کرونا په څیر له سختو مشکلاتو سره مخ نه شي او نه هم لکه د کرونا بندیزونه ولګېږي. که څه هم دا وایرس د کرونا په څیر چټک خپرېدونکی نه دی او د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د یو انسان څخه بل انسان ته دغه وایرس د انتقال مخه نیول کېدی شي، ځکه چې دا وایرس لکه د کرونا خپله بڼه نه بدلوي یا تر اوسه پورې دوی داسې کوم معلومات نه دي ترلاسه کړي چې دا وایرس د خپل بڼه بدله کړي. د منکی پاکس وایرس په اړه دا معلومات د بیلابیلو لیکونو او خبرونو څخه راغونډ شوي دي. په دې هیله چې دا معلومات ستاسې لپاره ګټور وي او له نورو خلکو سره هم شریک کړي ترڅو په وخت د دې وایرس نه خبر شي او مخنیوی یې وکولی شي.